بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو. زما نن لیکچر موضوع چې د هغه ماډیول 6 ده، هغې لومړی لیسن انټروډیوسینګ ټو SQL سرور ډیټا ټایپس. دغه لیسن څلور اوبجیکټیوز دي دوستانو. دغه تاسو په خپله ولولئ تر څو پوه شئ چې دغه لیسنس تر بشپړ کېدو څخه ستاسو به کوم شیانو په هکله زده کړه وکړئ او دغه لیسن څخه به څه ترلاسه کړئ. دوستانو کله چې موږ د ډیټابیس خبره کوو زموږ په ذهن کې زموږ ډیټا راګرځي. کله چې موږ خپلو ډیټا یا معلوماتو ته ولاړ شو، هلته ګورو چې زموږ سره معلومات په مختلف بڼو کې پراته دي. یعنی زموږ معلومات کیدلی شي چې په ایمیج کې وي، اډیو په شکل کې وي، ویډیو په بڼه کې وي، او هم ډیټ اینډ ټایم یا کریکټرز کوم چې حروف په شکل کې کیدای شي وي، یا د اعدادو په شکل کې وي. د دغه ډول ډیټا ذخیره کولو دپاره SQL سرور چې د زموږ ته مختلف ډول ډیټا ټایپس راپېژني، تر څو دغه ډیټا ټایپس په کارولو سره موږ وکولی شو چې دغه ډول معلومات چې زموږ سره موجود دي هغه په SQL سرور په یو ډیټابیس په دننه کې کوم ټیبل چې د په هغې کالمونو کې ذخیره کړو. د دغه SQL سرور ډیټا ټایپس چې کوم دي دغه ریډي میډ دي، یعنی SQL سرور یې زموږ ته وړیا راوړي او موږ ته یې وړیا تشریح کوي او موږ ته یې وړیا کارولو اجازه راکوي. دغه ډول ډیټا ټایپس ته چې کوم SQL سرور لخوا موږ ته راپېژندل کېږي، سیسټم ډیټا ټایپس هم ویل کېږي یا ډیفالټ سیسټم ډیټا ټایپس هم ویل کېږي. دوستانو د دغه ډیټا ټایپس څخه چې موږ لومړی کوم ډیټا ټایپس راخیستی ده هغه نومیریک ډیټا ټایپس ده. نومیریک ډیټا ټایپس دوستانو دغه په دوو لوی کټګورۍ ویشل شوی ده، چې لومړی ایګزیکټ نومیریک ده. په دغه ډول ډیټا ټایپس کې موږ چې دا یو حقیقي عدد کولی شو ذخیره کړو. یعنی که چیرته موږ ایګزیکټ نومیریک غوره کړي وي، هغه په مرسته موږ کولی شو هغه عدد ترلاسه کړو چې هغه یو واقعي عدد وي، یو حقیقي عدد وي. یعنی که چیرته دوه عدد موږ سره منفي کوو، جمع کوو، ضرب کوو، تقسیم کوو، یا نور حسابي یا ریاضي عملیات په هغې باندې ترسره کوو، د هغې په نتیجه کې موږ ته همغه حقیقي عدد راکوي چې هغه باید موږ یې ترې توقع لرو او ترلاسه کړو. خو اپروکسیمیټ نومیریک هغه چې ګروپ چې دغه بې دغه ډول عدد موږ ته نه راکوي، دا حقیقي عدد ته نږدې عدد راکوي. دغه چې دا کیپسیټي یا ظرفیت یې ډېر لوړ ده، خو ایګزیکټ دومره نه ده لکه څومره چې ایګزیکټ نومیریک ده. یعنی دقیق کېدو کې دا دومره ښه نه ده لکه څومره چې ایګزیکټ نومیریک ده. دغه اپروکسیمیټ نومیریک چې دا د ساینټیفیک کالکولیشن کې خلک کاروي، دغه په روزمره ژوند کې یا په عادي ډیټابیسونو کې خلک ترې ګټه نه پورته کوي. کله دوستانو چې موږ د ایګزیکټ نومیریک خبره کوو، هغه هم په دوو کټګورۍ ویشل شوی ده، چې یو انټیجر ده. انټیجر په مرسته موږ کولی شو چې داسې یو عدد ذخیره کړو چې هغه اشاریه څخه وروسته عدد ونه لري، یعنی اشاریه دار عدد ونه لري. او ډیسیمل په مرسته موږ کولی شو چې هم هول نمبر چې کوم انټیجر نمبر ده هغه هم ذخیره کړو او ورسره ډیسیمل عدد هم ذخیره کړو. نو دغه دواړو په منځ کې یوازې دومره توپیر ده چې انټیجر چې ده هغه له اشاریې څخه وروسته کوم عددونه چې دي هغه نه مني، او ډیسیمل چې ده هم له اشاریې څخه ښي خوا عدد هم مني او چپ خوا عدد هم مني. دوستانو انټیجر هم په ډېرو برخو باندې ویشل شوی ده. دغې برخو لیدو دپاره، د هغوی ټایپونو لیدو دپاره موږ ځو دغه عکس ته. دوستانو دغه عکس کې ستاسو لیدلی شئ چې زموږ سره د انټیجر مختلف ډولونه دي، چې د هغې څخه لومړی چې کوم د ټایني انټ موږ کولی په ټایني انټ په مرسته موږ کولی شو چې په یو کالم کې له 0 څخه ونیسه 255 پورې عدد چې دا ذخیره کړو، او دغه چې د میمري څخه یوازې یو بایټ ځای رانیسي. او سمال انټ چې دا په مرسته موږ کولی شو چې منفي 22,988 څخه نیولې ته مثبت 22,988 پورې عدد چې دا ذخیره کړو په یو کالم کې، او دغه 2 بایټه ځای نیسي. انټ دا دریم ډول ډیټا ټایپ ده د انټیجر. دوستانو په یاد مو وي چې انټیجر چې دا موږ په SQL سرور کې دننه د انټ په مرسته موږ ذخیره ریپرزینټ کوو یا یې ظاهروو. یعنی آی انټ مطلب دغه ده چې انټیجر دلته دوستانو ستاسو لیدلی شئ چې انټیجر چې د ډېر لوی عدد ذخیره کوي د منفي
2 raised to power 31 نیولې تر مثبت 2 پاور 31 پورې عدد چې د ذخیره کې چې ډېر لوی عدد ده دا څلور بایټه ځای نیسي په میموري کې. بیک اینډ چې د دوستانو دا هم موږ سره یو بل ډیټا ټایپ ده چې دا هم ډېر لوی عدد ځان سره ذخیره کوي یعنی -2 پاور 63 نه ونیسه تر 2 پاور 63 پورې عدد چې د ذخیره کې او دا اته بایټه ځای په میموري کې ذخیره کوي سوري میموري څخه رانیسي. بیټ چې دا بیټ هم یو بل ډول ډیټا ټایپ ده هم نومریک ډیټا ټایپ ده دا په یو وخت کې یا یو یا صفر یا هم نل چې دا ذخیره کی او دا یو بایټ ځای رانیسي په میموري کې د میموري څخه یو بایټ ځای رانیسي. ډیسیمل چې دا دوستانو دا یا نومریک دا هم بل ډول نومریک ډیټا ټایپس دي چې دا تقریبا ډېر لوی عدد ذخیره کولی شي یعنی -10 پاور 38 نه ونیسه تر مثبت 10 یعنی +10 او پاور 38 پورې عدد چې دا ذخیره کی او هغې میموري څخه له 500 څخه نیولې تر 1800 پورې بایټه ځای راونیسي. منی چې دا هم ډېر لوی عدد ذخیره کولی شي تاسو لیدلی شي دلته چې ډېر لوی عدد ده یعنی شاید په لوستلو ډېر خلک ونه توانیږي یا ډېر مشکل ورته پیښ شي خو دغه میموري څخه اته بایټه ځای رانیسي. سمال منی هم شته ده چې زموږ سره دغه 4 بایټه ځای په میموري کې نیسي او دغه عدد چې دا ذخیره کوي دا 4 بایټه ځای زموږ سره په میموري کې نیسي او یاد مو چې منی چې دا یا سمال منی چې دا عدد سره د کرنسي یا د اسعارو هغه سمبولونه هم ذخیره کولی شي. دوستانو یو ډیمو د پاره موږ ځو SQL سرور ته تر څو موږ پوه شو چې دغه د رینج او سټوریج په هکله زه ستاسو یو څه اضافي معلومات درکړم. دوستانو دلته زما یو ویریبل ډیکلیئر کړی ده نام په نوم چې دغې ډیسیمل هغه ده ډیټا ټایپ ده. دلته زه ټایني انټ ورکوم چې ستاسو له ټایني انټ څخه پیل وکړئ تر څو صحیح پوه شئ. یعنی دغه نم کولی شي چې یوازې له صفر څخه نیولې تر 255 پورې عدد چې دا ذخیره کی. که چیرته د 255 څخه لوی عدد ذخیره شي نو دا به اجازه نه ورکوي. که زه چیرې 22 ذخیره کړم دلته او بیرته دغه څخه د انم څخه ډیټا وغواړم چې سلیکټ یې کړم نو دا زما ته ډیټا راکړي چې کوم ما پکې ذخیره کړی دی یعنی 22. که چیرته زه 222 کړم دا به هم کومه مشکل پیدا نه کړي. که چیرې زه 255 کړم بیا به هم مشکل را نه کړي ولې چې دا د دې ظرفیت په دننه کې شامل دي. که چیرته زه دغه 255 کوم چې د دې ظرفیت څخه یو عدد لوړ ده نو دا ماته یو ایرر راکړي. دوستانو دا تاسو لیدلی شئ چې ماته ایرر راکړي چې د دې ظرفیت دومره نه ده اوورفلو شو نو باید له صفر څخه ونیسه تر 255 پورې عدد په دې کې ذخیره شي. دوستانو که زه وغواړم چې دلته زه ډیسیمل واخلم ډیسیمل کې لکه تاسو مخکې ویل چې موږ کولی شو چې ډیسیمل هول نمبر سره د اشاریې څخه وروسته عدد هم کنټرول کړم. زه غواړم چې زه ټال شپږ عدده په دغه انم کې ذخیره کړم خو د اشاریې څخه وروسته یوازې 2 عدده وي. که چیرته زه دلته عدد زه ذخیره کړم خو اشاریې څخه وروسته زه 3 عدده واخلم نو که چیرته زه دغه ډیټا بیرته سلیکټ کړم ستاسو وګورئ چې د شپږې ماته نه راکوي. دا ځکه چې ما ورته ویلي دي چې ټال خو شپږ عدده سټور کا ذخیره کا خو اشاریې څخه وروسته یوازې 2 راواخله بیا. نو دلته ګورئ ستاسو دوستانو چې 2 څلور راواخیستل دغه شپږ یې نه ده راخیستی 2 شپږ یې نه ده راخیستی اپروکسیمیټ یې کړی ده. که ستاسو ګورئ دوستانو چې 2 راواخله دلته 2 هم ورکړو تاسو ګورئ چې 2 3 راواخیسته او 2 یې نه دی راخیستی. که چیرته 5 نه پورته شي د اشاریې کې چې د 2یم عدد دې کې به یو څه تغییرات راشي. دوستانو که دلته زه ورته یو بل عدد هم ورکړم دا بیا هم ماته د 8 د 4 عدد چې دی دا به هم راکړي یعنی دا 4 دی 4 د اشاریې څخه مخکې دي 2 وروسته دي ټول شپږ کېږي
او که چیرته زه دلته یو عدد بل هم ور اضافه کم نو ګوره دلته چې زما ته به یو ایرر راکړي چې دغه اوورفلو شو ولې چې دلته ستا ورته ویلي چې زما ته شپږ راکړه او اوس چې دا دغه ټول ټال تعداد چې دا له شپږو څخه زیاتېږي چې پنځه یې دې خوا دي او دوه چې دې خوا شي وشي که چیرته زه دا ورته وایم چې ووکه نو بیا به زما سره دغه مشکل دغه ستونزه چې دا به حل شي. دوستانو دغه زموږ د نن ورځې لیکچر موضوع تر بل لیکچر پورې په لوی چښتن سپارم. الله مو مل شه.